بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ګرانو دوستانو، نن د یو بلې نوې ویډیو سره د تاسو په حضور کې حاضر شوي یو. غواړم یو داسې سایټ درته معرفي کړم چې د هغو نه تاسو کولی شئ د ورځې د لسو نه د 5 نه تر 10 ډالرو پورې پیسې وګټئ، او د هغې ویډرا هم چې دا ډېره اسانه ده. تاسو کولی شئ هغه پیسې پیپل اکاونټ، ماسټر کارت، ویزا کارت باندې د هغې څخه وباسئ، ولېږئ او ترلاسه یې کړئ. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي لیدونکي یاست، نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل سره سبسکرایب او په څنګ کې زنګ بټنه هم ووهئ، تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. راځئ دوستانو، نو وخت نه خراب په ویډیو باندې پیل کوو. اول به تاسو پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې به د سرف بي په نامه اپلیکیشن سرچ کړئ. زه راځم دلته لیکم سرف بي. ښه، دا دی ګرانو دوستانو زموږ اپلیکیشن دغه اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن ما مخکې ډاونلوډ کړی دی، نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، انسټال به کړئ، او د انسټال نه وروسته تاسو دا اوپن کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ، تاسو ته به داسې یوه صفحه ظاهره شي. دا ما مخکې انسټال کړی دی، نو زه دا ول څنګه کومه لوګ آوټ کومه. د سره غواړم په دې کې ځان ته یو اکاونټ د مثال په ډول جوړ کړم. تاسو به دلته راشئ، کله چې دلته راغلئ تاسو دلته په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کریټ اکاونټ باندې مې چې کلیک وکړه، تاسو به دا د وایي کله چې تاسو مثلا اکاونټ جوړوئ، تاسو ته به دونه پیسې په اول وار درشي. نو تاسو به دا د ویب سایټ ته بوځئ. دلته مثلا ډیلی کوریج دی، دا دی خلکو کتلی دی. نو دا چې دی یو معتبر سایټ دی، یعنی کوم فیک سایټ نه دی، درواغ سایټ نه دی، یو معتبر سایټ دی. نو تاسو په دې کې روزمره کار وکړئ او ښه عاید ترلاسه کړئ. راځو دلته، دا خو ما مخکې جوړ کړی دی، نو زه به دا اول بار دا لوګ آوټ کړم. زه به دا ښه دوستانو، زما اکاونټ چې شو لوګ آوټ شو. ګوره په دو کې چې دی 3515 پاپولر دا چې دی د دی د نفرو تعداد، یعنی دانه نفر یې ګوري روزمره، او بینران یعنی اعلانات چې دی 50580 دی، ویډیوګانې چې دی 18972 دی، او یوزر چې دی 545,404 نفره دي. نو تاسو به دلته راشئ. تاسو چې کله مثلا په دو باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته دا ټول معرفي کړي دي. دلته به لاندې تاسو راشئ، په دو باندې به ساین آف باندې به کلیک وکړئ. کله چې ساین آف باندې مو کلیک وکړه، تاسو نه دلته څو شیان غواړي. یوزر نیم در ځنې غواړي، ایمیل در ځنې غواړي، او پاسورډ در ځنې غواړي. کله چې تاسو دا ورکړئ، نو تاسو اکاونټ به څنګه شي، کریټ به شي. نو مثلا زه ورکړم جهاني، او لاندې به تاسو خپل ایمیل ورکړئ. دا دی ایمیل به ورکړم. مثلا زه دلته پاسورډ ورکړم افغان 680. په ګو باندې به کلیک وکړئ. کله مې چې کلیک وکړه، اوس هغلته زموږ ویب سایټ زموږ اکاونټ څنګه شو جوړ شو. اوس به دلته راشئ، تاسو به خپل اکاونټ لاګن کړئ. دلته به تاسو مغه مخکونی ایمیل ورکړئ. دا د ما تیار ایمیل اخیستی دی، زه مغه بل ایمیل ورکړم. دا د ما بل ایمیل دی، عزیز لا
عزیزلا جهانی @gmail.com. دا مې چې ورکړئ د دې نه به وروسته تاسو ورشئ دلته به پاسورډ ورکړئ. ګورئ افغان شپږ شپېته وایي د تاسو افغان شپږ شپېته. ښه دلته خو د موږ اکاونټ ونخسته بېرته د سره راځمه پاسورډ وي تاسو پاسورډ چې دی غلط دی ګوره ورته زه راځمه دلته نوم ورکړم جهاني صحیح شو ایمیل ورکړم دا ایمیل مې ورکړم پاسورډ ورکړم جهاني واویا زمونږ اکاونټ چې شو جوړ شو دا زمونږ اکاونټ دی نو تاسو دلته روزمره ویډیوګانې راځي تاسو به ویډیوګانې ګورئ او تاسو ته روزمره پیسې راځي روزمره به د هغو نه تاسو او د دو ویبسایټ بله خوبي دا ده چې مثلا دلته اپلیکیشن لري مثلا دا دی ما ته ویډیوګانې راغلې دا دی زه به د دو نه د مثال په ډول یوه ویډیو به زه وګورم وایي ما ته وایي واچ ویډیو 20 سیکنډ وایي که چېرې تاسو دغه ویډیو 20 سیکنډه وګورئ تاسو ته به $2 راشي نو زه په دې باندې مثلا دا دی زه په دې باندې سټارټ باندې کلیک کړم باندې څنګه په سټارټ باندې مې کلیک وکړ بس د موږ سیکنډونه څنګه کې شروع کوي دوستانو سیکنډونه چې شول صفر شول نو دلته تاسو ته یو لغت راځي کله چې تاسو ته لغت راغی د هغه مطابق تاسو دلته یو شکل باندې کلیک وکړئ شیمپو چې دی جامو ته وایي نو تاسو په جامو باندې کلیک وکړئ مثلا جامې دلته کومې دي جامې دغه دی وایي کپچل فیلډ ټایم لوړ
زموږ ویډیو وکتل شو او موږ ته پیسې راغلې نو اوس راځو څنګه کولی شو د دونه ویډرا وکړو. ویډرا هم ډېره اسانه ده.